کله کله به ستاسو مخالف ډلې نه هم ستاسو پیروکار جوړیږي، ستاسو همکار به جوړیږي، خو که چېرې ستاسو په ژوند کې او په اداره کې یو مقصد دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر کینګ په 1900 او په 3 کې دا اواز ولګو چې سپین پوستي او تور پوستي یو برابر دي، یو ته په بل باندې فوقیت حاصل نه دی. نو 2.5 لکه کسان واشنگټن ډي سي کې د هغه په اواز باندې راغون شو. نه هغه وخت کې فیسبوک و، نه هغه وخت کې ټویټر و، نه هغه وخت کې واتس اپ و. دا دونه دنیا خلک ولې راغلل؟ دا ځکه راغلل چې هغه د یو مقصد دپاره اواز ولګو. دا مونږ ځکه وایو چې په کومه اداره کې یو مقصد وي یا کومه اداره د یو مقصد دپاره جوړه شوې وي، نو هغې لپاره به خپل وي کو پردي وي، هغه به خامخا راځي او ستاسو ملاتړ به جوړیږي او ستاسو د ټیم حصه به جوړیږي. او که مقصد پکې نه وي نو خپل خلک به درنه تښتي. نو د ادارې د کامیابۍ راز چې کوم دی هغه لانګ ټرم ویژن دی، هغه مقصد دی چې یو مقصد پکې ضرور پکار دی. د ده په جلسه کې بعضې خلک چې راغلي وو نو هغې نه خلکو پوښتنې کولې چې تاسو ولې راغلی، د دونه لرې نه راغلی، د ډاکټر کینګ دپاره ولې راغلی؟ نو هغې ورته ووي چې موږ د ډاکټر کینګ دپاره نیو راغلی. ډاکټر کینګ یو مقصد لري او هغه زمونږ مقصد دی، خو ده هغه له ژبه ورکړه، هغې مقصد له ژبه ورکړله. نو ځکه مونږ چې کوم دی راغلو، مونږ خپل مقصد پسې راغلو، مونږ ډاکټر کینګ پسې نه یو راغلی. نو چې تاسو کله یو مقصد په ژوند کې شروع کې، نو چې هغه مقصد څوک لري هغه به ستاسو چې کوم دی نو ملګري کېږي او ستاسو د ټیم حصه به جوړیږي. دویمه خبره، بعضې سپین پوستونه چا تپوس وکړو چې تاسو ولې راغلی یې، لکه 1/4 پکې سپین پوسټ راغلی، 4مه حصه پکې سپین پوسټ راغلی وو، چې تاسو ولې راغلی یې؟ هغې وی چې ټیک ته مونږ سپین پوسټ یو، خو مونږ هم دا غواړو چې په دې تور پوستو ظلم ونه شي، نو مونږ هم د ده حصه جوړه شي وو. د دې خبرې مطلب دا دی چې کله کله به ستاسو مخالف ډلې نه هم ستاسو پیروکار جوړیږي، ستاسو همکار به جوړیږي، خو که چېرې ستاسو په ژوند کې او په اداره کې یو مقصد دی. اوس ډاکټر کینګ خو د امریکې مثالو، زموږ په پښتونخوا کې باچا خانو، باچا خان هم یو تحریک شروع کړو د پښتنو د شعور دپاره. تاسو نن وینئ باچا خان څونه وخت وشو چې تېر شوی دی، په بلوچستان کې خلک پیژني، په افغانستان کې خلک پیژني، په پښتونخوا کې خلک پیژني، په عالمي دنیا او نړۍ کې هم خلک پیژني چې دا هغه لیډر چې د خپل قام دپاره فکر کړی و. دغه شانتې ګاندهیجي د هندوانو دپاره فکر کړی و. تاسو ورته وګورئ لکه جامه یې پوره جامه نه ده، خو بیا مو پسې خلک لګیا وو او خلک به د پسې چې کوم دی نو پیروکار جوړ شوي وو. نو مطلب د دې خبرې دا دی چې ستاسو په ژوند کې مقصد وي، نو دې جامې نامې ته خلک بیا نه ګوري، خلک بنګلې او سټیټس ته خلک نه ګوري، خلک ستاسو ګاډي ته نه ګوري، ستاسو مقصد ته ګوري. دغه شانتې یو بل کسو حکیم محمد سعید صاحب، د ده دا سټوري به زه لږ په ډیټیل کې بیانوم، نور به مختصر بیانوم. حکیم محمد سعید صاحب دا سټوري به ځکه زه تفصیل کې بیانوم چې اکثر مونږ خلک وایي مونږ خو سبق نه دی ویلی، مونږ خو ښه تعلیم نه دی کړی، دا نور خلک ځکه مخې چې دوی ښه تعلیم کړی دی. نو حکیم محمد سعید صاحب تر میټرکه پورې تعلیم په خپل کور کې کړی دی، د خپل مور نه یې کړی دی. ځکه زه تاسو ته یم چې تاسو ډېر سبقونه ووایئ چې ستاسو را روان نسل پوهه شي چې هغې ته بیا دا مسله نه. نو حکیم محمد سعید صاحب مور څونه غټ کمال کړی دی، دوی ته په کور کې سبق خولی دی، پس ته یې نه دی بیا کالج ته تللی دی او بیا انقره یونیورسټۍ ته تللی دی او بیا پی ایچ ډي کړې ده او پس ته هغې نه چې کوم دی نو حکیم محمد سعید صاحب راغلی دی او خدمات یې ورکړي دي. دغه یو مور چې تعلیم یافته مور وه او نیکه مور وه او یو ښه سوچ یې لرلو، د هغې د وجې نه څونه کار وشو. حکیم محمد سعید صاحب چې کوم دی نو هغه 10 لاک پرسکرپشن تحقیقي څیزونه یې لیکلي دي. دوايانې خلک لیکي که نه چې ستا دا مرض دی، دا دوی، دا مرض دی، 10 لاک پرسکرپشن یې لیکلي دي، 80,000 ریسرچ بیس پیجونه لیکلي. حکیم محمد سعید صاحب همدرد لیبارټري جوړه کړې ده، حکیم محمد سعید صاحب همدرد میډیکل کالج جوړ کړی دی، حکیم محمد سعید صاحب همدرد یونیورسټي جوړه کړې ده، حکیم محمد سعید صاحب گورنر سند پاتې شوی دی، حکیم محمد سعید صاحب 5 ځای کې مطب او حکمت چلو، په پیښور کې، په حیدرآباد کې، په پنډۍ کې او په کراچۍ کې خپل مطب به چلو. او د مور تربیت یې دا و چې دوی وایي چې کله مونږ روح حفظه جوړه کړه ده، نو روح حفظه به ډېره زیاته خرڅېدله، ډېر غټ مارکیټ یې و.
لکه خلکو به ډېره اغوستله نو وی ما مور ته وی چې دا روح افزه ډېره خرڅېږي مور مې راته وی چې بچي دا به وقف کو د یتیمانانو غریبانانو بې څوکه خلکو تعلیم و تربیت او خیر ښېګړې ورپې کوو نو تاسو نن هم کو روح افزه وګورئ په هغې باندې لیکل شوي دی وقف نو هغه پیسې نن هم د هغې ثواب دوی ته او د دوی مور ته ورسیږي روان به نو ځکه زه وایم چې داسې یو انسان چې سکول په کور کې ویلی دی دونه غټ کار کولی شي نو ماشاءالله تاسو خو تعلیمونه هم کړي دي چا پکې ایم ای کړی دا څوک پکې ماشاءالله اوس ام فل کوي ام بی ایس کوي نو تاسو انشاءالله د دین هم غټ کار کولی شئ خو بشرط د دې چې موږ ځان له یو ویژن او ګولز موږ ځان له سیټ کړو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي